बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खराजू दे MCC atamawidutam yani parun mautasu IP address assign kawalum yani singa kawale shu che pakhpal computer ta IP address chede assign خو پرون موتاسو کیبلنگ مکو پرون موتاسو IP همم چه ده ورم وس رازو ده دغه کمپیوټر په منس کې کنیکټیویټی چیک کولس چې آیا د دې کمپیوټر په منس کې کمیونیکیشن کیږي او کا نکیږي نو د دې د کنیکټیویټی د چیک کولو د لپاره چې د مونږه پین کمانډز وایو ping meaning them sara yani packet internet network groups tavel kelimesi yani ping meaning them sara packet internet network groups tavel kelimesi yani the ping po wastam kawale shu chichiki ko che aya daga sumram che mawtazu taklifuna wak का क्या बलम जोड़ को का IP एड्रेस संपर्क आया दे कंप्यूटर परफॉर्मेंस की कम्युनिकेशन कीगी और का निकीगी खोपिंग चदे मुंग सारा सलूर मैसेज है खोपा यौ वक्त के चदे मुंग सारा यौ मैसेज चदे शू की अवल चदे मुंग सारा रिप्लाई मैसेज कच्ची तमुंता रिप्लाई मैसेज रागला न पुलिस चस्ता और दाखिल पीसी पमेंस के कम्युनिकेशन खसाई की लिमस यानी कुमुस्तुन जमुंग सरनिश्त खो कच्ची ती रिप्लाई पजे मुंता डेस्टिनेशन हाउस अनरीचेबल रागला गुरबल मैसेज सलूर मैसेज यानी डेस्टिनेशन हाउस अनरीचेबल रागला نو دا یو سلور سچویشن دی یا چې شاید دا پیسی نه چې کیبل وتلی یو کچیر ته مون کیبل ګورو چې ولا کیبل خو صحیح ده دویم سچویشنز شاید چې ته سوق پین کې هغه پیسی شاید آفوس یعنی بند چې ګور پیسی چې د مون سره آن ده دریم سچویشن شاید چې کوم پیسی سره مونږ کانیک یو یعنی کوم کمپیوټر زمونږ چې کوم ډیوایس سره کنیکټ ده شاید هغه ډیوایس آف درې سلورم میسج مونږ سره یعنی شاید چې د وینډوز فایروال چې ده آن او کله چې تاسو نوې فرش وینډو انسټال اوئ نو ستاسو چې دغه وینډوز فایروال خپل آن بای ډیفالت فایروال نه مطلب یعنی د اور دیوالز یعنی څوک مو پرېږده چې زما په کمپیوټر سره کمیونیکیشن وکړي نو دغه سلور سچویشن چې کله موږ سره مخامخ کیږي نو دې دپاره موږ سره میسج راځي یعنی ډیسټینیشن هاس و انریچبل یعنی زیاتره وایي چې ولا نیټورک کې ډېر ټربل شوز ډېر مشکلاتونه دا غونډه مشکلاتونه موږ سره درو خبر هیڅ مشکل نه راځي موږ سره خو دا چې مشکل جوړوي هغه وینډوز فایروال جوړوي همیشه چې تاسو کوم کمپیوټر کې وینډو کوئ یا کوم پیسی خپل نیټورک سره کنیکټ کړئ نو اول ستا ټارګیټ د IP نه مخکې ستا ټارګیټس وینډوز فایروال بندول چې تر سټي و پورې دا آن وي نو ته هیڅ کلم یو بل پیسی سره کمیونیکیشن کولی چې په نیټورک کې تعالی هر مشکل راځي نو ستا ټارګیټ ستا مغزه باید چې د هغه وینډوز فایروال کې چې هغه به څه وکړي بند کړي
یوازې دې کې نه چې څومره کمپیوټر وي په ټولو کې باندې دریم میسج ټرانزمیټ فلر یا جنرال فلرز ټرانزمیټ فلر یا جنرال فلرز کچیر دغه میسج راغله نو پوه شه چې ستا نیټورک یا کلاس هغې سره چې دی فرق لري یعنی کله چې ستاسو نیټورک یا کلاس یو بل سره فرق ولري نو بیا دلته کوم میسج راځي یعنی ټرانزمیټ فلر و یا جنرال فلرز بل چې موږ سره هارډویر ایرر څلورم میسج کچیرې تاله هارډویر ایرر راغله نو پوه شه چې ستا لینک کارډ چې دی نور ختم دی موږ سره یعنی شارټ شوی دی موږ سره یعنی کله چې لینک کارډ شارټ شي خراب شي ډیمیج نو په هغه صورت کې موږ سره هارډویر ایررز راځي زو خبره د پینګ تلسو خو ورته وګورئ ما تم کیبل د کوم ځای نه راغلی سویچ دی بل پی سي تم چې کیبل راغلی د کوم ځای نه راغلی سویچ او سویچ ته خو وګورئ چې آن د لیټونه لګېږي ګوره دې سره هم کیبل ټچ دی ما سره هم کیبل ټچ دی کاری مشکل خو نشته زو اول چې د کانټر پینلز ته ځو دغه وینډوز فایروال بندول بس چې دا باندې نکو نو زمون هیڅ کار نه کوي لړ بشي کانټر پینلز کانټر پینل نه بعد لاندې براشي او وینډوز فایروالز په ژوند کې مطالبه مشکل نه راځي کا وینډوز فایروال باندې دللاش ما خو بند کړی راځي چې زمونږ کلاسونه دي کنه خو تاسو سره چې دا بای ډیفالت لکه تاسو ستاسو کمپیوټر وو وینډوز فایروال چې ده آن وینډوز صحیح چې ته ورسې کې یعنی لار بشي ټرن د وینډوز فایروال آن اور آف ته ولاړ شي په دې وکړه دام به آف کی و دام به آف کی اوکې وک یوازې یو پی سي کې نه غونډو کې اوس هغه بل پی سي کې ما بند کړی ځکه چې سالور بجې کلاس ولا ستاسو نه چې لږ معمولی مخکې په دې خو پوه شو بل شی موږ سره آی پی ادرس ته وځو پرون موږ آی پی ورکړه خو شاید چې دا ما چینج کړی وي خو خیر بیا هم زما پراپرټي ته ځو آی پی ورژن 4 ته ځو زما 10.00.2 ده دا بل چې ده 10.0.0 10 ته څه شته دا آی پی چې ده 10.0.0.20 کلاس هم خو سم ده صحیح کلاس هم شه ده وینډوز فایروال میں بند شو مشکل خو نشته اوس راځو د پینګ کمانډز ته یعنی لار به چیرته سیم لیست او دلته به ورته ولیکي چې سیم دی سیم دی نه به چې ده پینګ اسپیس ډیله ده زما جی شو صحیح کیږي پینګ نه بعد چې ده اسپیس نه بعد داغه آی پی ادرس ځکه چې هغې سره مونږ کنیکټیویټي ګورو یعنی که چېرته زه دې سره خبرې کوم نو زه به د دې نوم اخلم چې نوم یې وانخلم خو ځان سره خبرې کولی به نشي نو دلته به رابه شي یعنی پینګ اسپیس نه بعد 10.0.0.20 وګل انټر نو کوم میسج درته راځي یعنی استا او داغي کومنټ کې کنیکټیویټي خصای جوړه یو میسج دویم میسج خو کې ما سره یو بل پی سي هم ده یا کیبل وتلې وي یا وینډوز فایروال آن وي و یا پی سي آف وي اوس خو دا آف ده موږ سره د دې آی پی چې ده 10.0.30 ده دیش خو پی سي آف ده پینګ ته ځو 10.0.0.dash سشاله درازي destination has and retrievers دی ریپلای په سمزه دی خواته ګوره destination has and retrievers دا کله درازي کله چې وینډوز فایروال آن وي یا کیبل وتلې وي
ویا چې د موږ سره کمپیوټر یعنی بند مشکل خو نشته بل سره موږ سره ټرانسمیټ فیلرز دریم میسج تھینک یو غلط کلاس اچو 192.168.1.+ لکه غلط کلاس غلط نیټورک او بیا انټر کوم نو کوم میسج د ترازی ټرانسمیټ فیلر یا جنرال مشکل نشته یعنی دین او سره مطلب چې دا ویخي چې ستا کلاس جدا دا جدا زما ټین دی کنه هغه مې کلاس سی واچول غلط شو مشکل خو نشته هارډویر ایرر خو چې کولای نشو ولې ځکه چې لینکارټونه ټول صحیح دي که اوس زما ته ما یا بل کوم نو مجبورم لپټاپ هم چې دی خطا کوي صحیح بل سره موږ سره خپل آی پی معلومول چې ستا آی پی څه شي یو خدا سره معلومیږي چې رائټ کلیک کې پر اوپن نیټورک شیرینګ سنټر پرون متاسطول چې وینډوز 8 کې ایترنت په نامه یادې لار بشدلې ډیټیلز نو آی پی څه شي ده 2 یعنی داس معلومول شي خو ته چې نه ترو سیم دیس کوم خپل آی پی معلومه خو ترو سیم دیس سور ته ولیکه چې آی پی کنفیگ آی پی کنفیگ انټر وستا آی پی څه شي ده یعنی 10.0.0. مشکل ونس بل سره موږ سره خپل د لینک کارت فزیکل ادرس معلومه وځ ما تاسو ته ویلو چې هر لینک کارت ځان ته خپل فزیکل ادرس لري او د سویچ او د بریج په میکټیبل کې چې موږ سره سیف کیږي هغه موږ سره فزیکل سره راځي دلته چې د آی پی کنفیگ دا کوېشن مارک چې ده فارورډ سلاش شپ بور سره نیمسي بیا چې د ا ډبل ال یعنی آل انټر نو ستاد د لینک کارت فزیکل ادرس شه ده کوم یو د موږ سره یعنی دا یو ده یعنی وز دا چې د سویچ په میکټیبل کې دا سروس مشکل خو نشته ویست بل سره موږ سره خپل کمپیوټر نیم معلومول دا د وایرلس د دغه دلته دی کې هم وای فای شته هم لینک کارت شته دا اوس چې د وای فای دی وای فای او دا د څه شو موږ سره لینک کارت دلته غټ غټ لیکل چې وایرلس اډاپټرز او دلته چې د ایترنت اډاپټرز صحیح او خپل د پی سي کمپیوټر نیم معلومول یعنی څه ورته ولیکل چې هوست نیم انټر نو مسیاله موږ سره په نامه ده زیتون دی کمپیوټر نیم یعنی ګور رائټ کلیک کوم پر باندې تزم او دلته کمپیوټر نیم زموږ څه شه ده یعنی زیتون مشکل غوښ بل موږ سره هم چنان کولای شي چې څوک اس ام ډي تمز سٹارټ رن تلاش او دلته د سولې کې چې پینګ 10.0.0.shells انټر دلته هم درته خدا ورکیږي خو هغه میسج خو ریډ کیږي موږ سره کچیر ته ته چې دا د ورک نشي نو دلته شپنګ دا غي پی بیا سپیس هایپن ټی ټرانسمیټ انټر اوس ګوره مکمل کړئ اوس نو ورکیږي مشکل کچیر ته غواړي چې یو کمپیوټر چې د باندې کې ته غواړي چې هغه پی سي زو بندوم د دې ځنه بندوم نو څو ورته ولیکه سٹارټ رن او بیا څو ورته وای شټ ډاون سپیس مینس آی شټ ډاون سپیس مینس آی بیا چې د اډ تلاش داغه آی پی ادرس څوک چې بندې یعنی 20.0.0. نه 20 خو نه درسته 10.0.0.20 څوک چې باندې بیا انټر کبل مواچو اوکې هغه چې د سٹارټ کې کا شټ ډاون کې هغه سٹارټ کې شټ ډاون کې مربوط دتا څومره وخت کې دا سٹارټ شي زه ورته وایم چې سالویر سکند باندې کار او بیا څوک میسج چلی کی ولی کې کنه فرض واجب نه ده اوکې نه بعد چې دا اوس سلوي سکند بعد هغه باندې کچیر ته هغه غواړي چې بند نشم
نو بیا وصولی کې سٹارټ رن شټ ډاون سپیس مینس ا هغه آیو دا ا خو دې کې نه هغه کې کو چې اوس بنديږي مینس ا مشکل ونشته کوئی است